نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشه په موکړې مهمو خبرونو ته. ماین چاودنو هلمند کې 15 تنه وژلي او هرات کې و میرمنې وژوبلې کړې. هلمند ولایت کې نن جمعه د ورځې 14 ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او همداراز د هرات په کشت کهانه ولسوالۍ کې هم ماین چاودنې و میرمنې ټپیانې کړې دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد وایي پیکنن څار 10 مال وشو چې د ملکی وګړو یو پلانکوچ موټر د طالبانو پر یو ماین برابر شو. دی وایي زموږ وطن خویندې چې په یو پلانکوچ کې موټر کې سپاره وي د کش کهانه ولسوالۍ په چاردرې سیمه کې د طالبانو لخوا د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې ټپیانې شوې. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې درې میرمنې د هرات حفظوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو میرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د یوه ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي ژوبل شوي. عطاالله افغان ازادي راډیو ته ویل چاودنه د شپږ یوه نمبر لوی لارې په اوږدو کې شوی. افغان ویل د ماین د طالبانو ایښودی وه. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د ملي دفاع وزارت معین منیره یوسف زاده له خپلې دندې استعفا کړې. دفاع وزارت هم تایید کړی چې د یاد وزارت معین منیره یوسف زاده له خپلې دندې استعفا ورکړې او منل شوې ده. د نوموړي د استعفا لامل نه دی روښانه شوی. حکمتیار وایي حکومت خپل باور بایللی او د واک لیږد لپاره باید چمتو شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار خپلو پلویانو ته له یوه پوښلي زرهي سټیج څخه وینا وکړه. نن د حزب اسلامي زرګونو پلویانو د کابل ښار دارالامان پر عمومي سړک لاریون ترسره کړ. حکومت یې خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي نو ورته لاریون به په نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي. حکمتیار یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د حزب اسلامي حکومت ترمنځ د لاسلیک شوي توافق پر اساس د حزب اسلامي بندیان د آزاد او یا د توافقنامه د عملي شي. حکمتیار وایي اوسنی حکومت د خلکو ترمنځ خپل باور له لاسه ورکړی او باید د واک د انتقال لپاره چمتو شي. او امریکا وایي د ترکیې ناسته به د افغان سولې خبرو نهایي لوری وټاکي. په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته ترسره شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو نهایي لوری وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي چې دغه ناسته به له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.